السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې د استخاره حقیقت څه دی او د دغه لمانځه طریقه او دعا موږ ته وښایاست تر څو چې موږ ادا کړو. د دې محترم ورور د پوښتنې په جواب کې باید دا ووایم چې استخاره حقیقت اصل دا دی چې په یو کار کولو کې ستا شک او تردد وي او دا نه در معلومیږي چې وې کم کنه وکم کول زما لپاره خیر دی کنه، نو دغه تردد او شک لري کولو لپاره او خپل یو طرف ته د ځان لپاره غوړګول او خوشولو لپاره دا ته استخاره وایي. او په استخاره کې خامخا خوب لیدل ضروري نه دي. احسن فتاوا وهم ټک سلور سواته و نمبر صفحه کې د دې مسلې وضاحت کوي. خو د دې منځه طریقه دا چې کله یو کس ته یو ضروري کار ورپېښ شي یا د یو کار کولو ته اراده لري خو شک پکې وي چې دا کار زه وکم کنه وکم زما لپاره به خیر وي که به شر وي، یا د یو غټ کاروبار اراده لري یا د شراکت اراده لري یا د دکان پلاټ او کور د ځمکې رانیولو اراده لري یا د یو چا سره د دوستی او د نکاح اراده لري، خو هغه ته د نه معلومیږي چې دا به زما لپاره خیر وي که نه وي. ډېر په شک او سوچ کې وي او په دې کې ډېر سوچ باندې وي چې دا زه اوس وکم کنه وکم، دا کاروبار شروع کم کنه وکم، دا دکان رانیسم کنه رانیسم، په دې کې د ډېر تردد او شک وي. نو د دې شک او تردد د لیکول لپاره د استخاره د لمانځه د الله رسول صلی الله علیه وسلم طریقه موږ ته بیان کړې ده چې دا 2 رکعات لمونځ کیږي، د هغه وروسته درود ویل کیږي، د هغه وروسته نور داسې اذکار ذکر او اذکار کیږي، بیا د استخاره خپل دعا ویل کیږي، بیا د هغه وروسته خوب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته د دې ډېر تعلیم ورکوي. لکه حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يعلمنا الاستخاره في امور كلها. نبی علیه الصلاه والسلام په هر کار کې موږ ته د استخاره ترغیب راکوي او ښوونه به کول، لکه څنګه کما يعلمنا سوره من القرآن، لکه څنګه چې د الله رسول موږ ته قرآن را شوی دا غره کم به په هر کار کې موږ ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم د استخاره کولو اهمیت او د استخاره کولو طریقه او د هغه از کولو طریقه به را شول. نو لہذا دا ډیر مهم لمونځ دی. په دې کې د مسلمانانو ډیر مشکلات او ډیر تردد او شک لمنځه. د دې لمانځه نیت دا رقم دی، نیت مې دی د زړه د اخلاص لمونځ کوم 2 رکعات نفل په هر وخت چې کوي چې د نفل واخی مخصن وختي په دې حاضر وخت د مخصن لله تعالی الله اکبر. نور هغه نفل کیږي لکه څنګه چې عام 2 رکعات نفل کیږي. کې په عربي نات کوي نوایتو ان اصلي ركعتي صلاه الاستخاره، بیا الله اکبر وای چې کوم الله اکبر وایلی بیا به الحمدلله سبحان الحمدلله سورت او هغه رقم المنځ وکي لکه سره کوم چې عام المنځ کیږي عام 2 رکعات نفل کیږي. دا هغه څخه چې کوم وخت فارغ سو پر خپل ځای بخښینی د الله جل جلاله حمد به ادا کې او پر نبی علیه الصلاه والسلام بدرود وایي 2-3 ځله او چې کوشش وسی ډیر دی وایي او بیا به ورسته دا دعا وکي. دا دعا که چیرې په پښتو نه وي په عربي نه ذکر په پښتو دی وایي اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري وعاجله واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني وأقدره لي خيرا حيث كان ثم يرضني. مطلب دا اے الله زستا څخه طلب غواړم، اے الله او زه استخاره کوم ستا په علم باندې او ستا د قدرت مطالبه کوم، زه ستا په خپل فضل عظیم سره خاص کوم د دغه کار کولو، ځکه چې ته قادر ذات یې، ته قدرت والا ذات یې، زه قدرت نه لرم، ته په غیب خبر یې، زه غیب خبر نه لرم. ای الله دا کار د خپل کار نوم به بیان ته واخې، ته په دې خبره چې دغه کار چې زه کوم کوم کار چې ستا په جد کې هغه نوم به واخې. دا زما دپاره د دین د دنیا د ژوندګي او د ژوند که اوس وي که وروسته وي دا زما دپاره که خیر وي
الا ماته اسانه کا ماته د دې کار پر کولو قدرت راکا او الله که دا زما لپاره اشاره وي په دین کې یا په ژوند کې یا د آخرت په خرابولو کې یا زما لپاره اوس یا راتلونکي کې دا کار کول شر جوړیږي الله دا کار کولو توفیق ماته مرکو زما سلیل کا او در دې کار پر خیر کار باندې ماته توفیق راکا نو بیا به دې راولار سي دا دعا چې وکړه بیا به پر پاک بستر باندې په پاک کالو کې پر پاک بالش باندې د سنت طریقې مطابق پریوزي بیا به خوب ویني کې خوب وویني فبها غني علم ته بیان کې خوب نه ولیدي نو بیا چې سهار اکثر سي کوم خاطر رجحانو اکار کول ته رجحانو کنه کول ته کوم خاطر د رجحان زیات او غدي وکي کنه رجحان 2 ورځې 3 ورځې دی وکي درې ورځې خامخا د یو خاطر رجحان کیږي د استخاره طریقه زموږ کتابونه په ډیر تفصیل باندې راخیزره علامه شامل رحم الله پر د محتار تقریبا 2 ټک 20 نمبر صفحه کې د مسلې شو وضاحت کړی دي او تحتوی على مراقي الفلاح درسونی من سفر صفحه درسونی من نمبر صفحه کې په کتاب الوتر کې د دې مسلې وضاحت کوي والله اعلم بالصواب